بیا عیسی مریدانو ته یو مثال ویلو او ورته دا وښودل چې هغې دې ضرور بار بار دعا غواړي او زړه دې نه بیلي. نو هغه وفرمایل چې په یو ښار کې یو قاضي و چې نه ورسره د خدای پاک یره وه او نه د خلکو پروا کوله او هم په دغه ښار کې یوه کونډه وه چې هغه به بیا بیا هغه له راتله او ورته به ویل چې زما د مخالفینو او زما ترمنځ انصاف وکړه. ډېره موده هغه انکار کولو خو آخر یې په زړه کې وویل حقه خدا ده چې زه نه خو د خدای پاک نه یریږم او نه د خلکو پروا کوم، خو اوس دا کونډه زما دپاره داسې بلا جوړه شوې ده او زه به د دې حق دې له ورکم، هسې نه چې په بار بار راتلو ما تر پوزې راولي. بیا مالک عیسی وفرمایل تاسو دې بې انصافه قاضي ته غوږ شئ چې ده څه وویل. نو ولې خدای پاک په د خپلو غوره شوو دعا نه اوري؟ څوک چې ورته شپه ورځ زاري او محنت کوي ولې هغه به د دې په مدد کولو کې ډېر وخت ولګوي. زه تاسو ته وایم هغه به ډېر زر د هغې سره انصاف وکړي. خو کله چې ابن آدم دوباره راشي نو ولې هغه به څوک ایماندار په ځمکه پیدا کړي. عیسی هغه خلکو ته هم چې په خپل ځان باور کولو چې موږ صادقان یو او نور سپک ګڼل دا مثال ویلو. دوه سړي د دعا دپاره د خدای کور ته لاړل، یو فریسیو او بل ماسولچي. فریسی ودرېده او داسې دعا یې شروع کړه، ای خدایه پاکه ستا شکر دی چې زه د نورو خلکو په شان نه خو دوکمار نه بېایمانه نه زناکار او نه لکه د هغه ماسولچي په شان یم. زه په هفته کې 2 روژې نیسم او څه چې ګټم خدای پاک ته د هغې نه لسمه ورکوم. خو ماسولچي لرې ولاړو او پاس اسمان ته نه کتل او خپله سینه وهله او ویلې ای خدایه پاکه په ما رحم وکړه، زه ستا ګناهګار یم. زه تاسو ته وایم چې همدا سړی د هغه اولني سړي نه زیات صادق کور ته واپس لاړو، ځکه هر څوک چې ځان اوچتوي هغه به عجز کړی شي او څوک چې ځان عجز کړي هغه به اوچت کړی شي. خلکو عیسی له خپل ماشومان راوستل چې د برکت دپاره لاس پې کېدي. کله چې مریدانو دې ولیدل نو ویې رټل، خو عیسی هغه ماشومان راوبلل او ویې فرمایل ماشومان ما ته راپرېږدئ، دې مه منې کوئ، ځکه چې د خدای پاک بادشاهي هم د داسې خلکو ده. زه تاسو ته رښتیا وایم هر څوک چې د خدای پاک بادشاهي لکه د ماشوم قبوله نه کړي هغې به هېڅکله په دې کې داخل نه شي.